بچی دې څونه وخت کېږي چې وفات شو؟ دا 3-4 میاشتې کېږي. 3-4 میاشتې کېږي. کینسر و؟ کینسر و دا 3 کاله راته ناجوړ و. دا اولادونه څنګه دي؟ اولادونه یې څه وایي؟ عیالونه یې هېڅ نه وایي، بس چې څوک خبره پوښتنه جنې وکړي دا خبره کوي بابا کار ته تللی. په دا 2 میاشتې مې د یو پارسله وړو پیسې په قرآن کې پیدا کړې، په دا 2 میاشتې بس په نیمانیان یې وړمه، په منو په نیمانیان یې وړمه، کله ورځانه را پیدا شي کله مې سره دغه پرون نه د تېره شنبه دغه ټکیس را باندې راوړی، نو د 10,000 افغانۍ را باندې راوړي. بیا مولوي صاحب ته ورغلم، بیا مولوي صاحب مې خلاص کړمه چې شومه پرېږدې توکل پر الله دی، د سړی ستړی دی، مریضان یې په کور کې پراته وو هغه پاس ولل، دا دوا وي دا شیان مې ګر په دغه کړله، بیا مې ودانه یړې د لور ده هغه مې پړولې ورته واخله. میناوي کوری وی هوا وطن وطن وی ژوند که پکې سخت هم وي اشنا وطن وطن وی ژوند که پکې سخت هم وي اشنا وطن وطن وی ماتې یم ښکلا ته د پردي وطن په ښار کې ماتې یم ښکلا ته د پردي وطن په ښار کې اوس مې ومنله چې رښتیا وطن وطن وي ژوند که پکې سخت هم وي اشنا وطن وطن وي ژوند که پکې سخت هم وي اشنا وطن وطن وي مینا وي کورې وي هوا وطن وطن وي ژوند که پکې سخت هم وي اشنا وطن وطن وي ژوند که پکې سخت هم وي اشنا وطن وطن وي ځان پکې احساس نکړې پردی سړی ځان پکې احساس نکړې پردی سړی ټولو ته یو شان وي د هر چا وطن وطن وي ژوند که پکې سخت هم وي اشنا وطن وطن وي ژوند که پکې سخت هم وي اشنا وطن وطن وي مینا وي کورې وي هوا وطن وطن وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو ستړي مسې به دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به سره بل عزت جل جلاله مو بعد سوکاله او خوشحاله ولره. دوستانو بیا هم الحمدلله نن یوه برنامه لرو. یو برنامه دا ده چې د هم یوې مور سره د خوراکي موادو د یو پکیج مرسته او توضیح لرو. دا مرسته بلقیس مور کړې ده، رب جل جلاله دې ورته اجر ورکړي، خدای جل جلاله دې ورته پر ژوند او پر رزق او پر مال او پر اولادو باندې برکتونه کښېږدي او الله تعالی جل جلاله دې همیشه توفیق ورکړي چې د خپلو غریب وطنوالو غریبو هیوادوالو بې وزله بیچاره ولس سره کومک او مرسته وکړي. رب عز وجل دې ډېر اجرونه په دنیا او آخرت کې ورکړي چې همیشه د خپلو غریبو وطنوالو سره کومک او مرسته کوي او همیشه د هغوی لاسنیوی همدغه مور کوي کړی. دا لومړنۍ برنامه ده چې همدغه کور کې موږ سروې مطابق په کور کې یتیمان دي، مظلومان دي او 3 میاشتې مخکې بچی مړ سوی و چې هغه د کینسر مریضي وه. رب جل جلاله دې ورته اجر ورکړي او خدای جل جلاله دې دغه غربت و مسکنت زموږ له دغه هېواد څخه نور ټول کړي او الله تعالی دې یو غني یو شتمن او یو بډای ولس موږ او تاسو ټول ته رانصیب کړي چې دغه تکلیفونه دغه زحمتونه نور ختم سي او الله تعالی دې دغه امتحان چې دغه ولس یې په امتحان کې اچولی الله تعالی دې دغه امتحان نور پای ته ورسوي. دوهم قدم کې موږ 2 حاجي صاحبان راغوښتي دي چې هغوی سره به موږ د کور د کرایو په انشاءالله په مناسبت باندې مرسته وکړو. نو د یوه حاجي صاحب کور په 3,000 افغانۍ دی، په د بل حاجي صاحب کور په 2,000 افغانۍ دی، یوه ته به هم 6,000 افغانۍ بل ته به هم 6,000 افغانۍ د کور د کرایې اړوند ورکړو چې موږ وکتله دغه خلک ډېر واقعا مستحق کرایې ورباندې وې او مشکلاتو سره مخ وو. موږ به دغه 2 کسانو ته د کور کرایه ورکړو. دا مرسته بې رڼا هم ورکړې ده. نو واقعا هم دواړه خویندې یو د بله سره نو په همدغه خیریه برخه کې الحمدلله ملګري کومک او مرسته کوي او الله جل جلاله د دوی ترمنځ هم دغه
کوم خورګلوي چې د هغه هم د مرستو په برخه کې د دوی ترمنځ الحمدلله دغه خورګلوي ستا همیشه د کومکونه مرستې په ګډه باندې د خپل مظلوم ملت او د خپل مظلوم ولس سره کوي. خدای جل جلاله دې ورته ډېر اجر ورکړي. الله پاک جل جلاله دې ډېر ډېر اجرونه په دنیا او آخرت کې ورته نصیب کړي. نو موږ به ان شاء الله العزیز دغه دوه صاحبانو سره هم خبرې وکړو او دغه جرنۍ سره هم خبرې وکړو، بیا به دغه برنامه ختمو. زما پر ټولو مؤمنانو باندې غږ دی، راځئ 3 کارونه وکړو. لومړی بنیادي کار وکړو، دوهم زموږ همدغه ویډیو چې جوړیږي نشریږي تر نورو مؤمنانو شتمنو خلکو پرې ورسو، دعوت وکړو، خلکو ته ووایو چې راځئ دا ژوند لنډ دی، په دغه لنډ ژوند کې په دغه ناخبره مرګونو کې او په دغه بې سکونه ژوند کې موږ د خپلو غریبو خلکو غریبو مسلمانانو سره هغه که په هر حال کې په هر ځای کې کومک او مرسته وکړو. لومړی دا وکړو چې موږ بنیادي کارونه وکړو، دوم دا دی چې دعوت دې لپاره وکړو. که ستا په کور کې شتمن خلک وي، شتمن دي اولادونه وي، شتمن دي لوڼې وي، شتمن نور دوستان در سره وي، هغوی باندې ته دعوت کولی شې چې راځئ نو تاسو په ګډه باندې دا کارونه دغه د خیر کار مخته یوسو. او دریم کار دا دی چې موږ او تاسو دعاګانې وکړو او دا زموږ تاسو دا کوم ویډیو چې نشریږي چینل سبسکرایب کو، شیر یې کو، د نورو مؤمنانو پرې ورسو. خدای جل جلاله به دغه د خیر په کاروان کې موږ او تاسو ملګري کړي. جزاکم الله خیره. میناوي کوری وی هوا وطن وطن وی ژوند کپکې سخت هم آشنا وطن وطن وی ژوند کپکې سخت هم آشنا وطن وطن وی ماتې يم ښکلا ته د پردي وطن په ښار کې ماتې يم ښکلا ته د پردي وطن په ښار کې اوس مې ومنله چې رښتیا وطن وطن وي ژوند که پکې سخت هم وي اشنا وطن وطن وي ژوند که پکې سخت هم وي اشنا وطن وطن وي مینا وي کوري وي. نو دوستانو د دې جوړې بخت په دې هم کار کړی دی چې ماشاءالله ورته ډېر غټ پکیج دی چې هر څه تقریبا تر 15-16 قلمه مواد دي. څو 12 قلمه مواد دي. خدای جل جلاله دې ورته اجر ورکړي او رب جل جلاله دې بلقیس ورته په دنیا او آخرت کې عوض ورکړي. السلام علیکم. جانې څنګه یې؟ صحت څنګه دی؟ څنګه دی ژوند؟ الله عمر باندې کړی دی، الله عمر بچي خدای ته اجرونه درکړي، خیر ورسي. داسې رقم ته مجبوره یم وروره چې دا 2 میاشتې کېږي چې کرایه مې پاتې ده چې دا سهار ماښام ماته دروازه دا دې ټکېږي. هغه خلکو مسلمانان مو د ټولو نه پوښتنه کولی شي چې دا درس ته سهار ماښام غر نه لري، سهار ماښام ګرځي، ماښام چې راځي پښې یې خوږېږي. دا خپل یتیمانو مسکینانو لپاره زه دا د ګرځم ګرده دنیا زما په هر حال کورو باندې ګرځې که کار کې د کورو؟ یا دغه یو څو عمر ګرځېدم. اوس دا د کور د کوچنیانو کالي جوړوم، دا خرڅوم، دا د کوچني ماشومانو په مارکېټو کې بچی دې څونه وخت کېږي چې وپاتې شو؟ دا 3-4 میاشتې کېږي. 3-4 میاشتې کېږي. کینسر و؟ کینسر و دا 3 کاله راته ناجوړ و. 3 کاله 3 کاله راته ناجوړ و. اوس نو الله عمر باندې اوس دا دې ناست یم، بل څوک نه لرم په دنیا باندې. دغسې وروڼه شکر دی لرم ټول په پاکستان کې. زه درته یې کړم د دغه املاک په جایداد. بس خدای جل جلاله دې تا ته اجرونه درکړي. الله پاک دې زه خپله یم د دغه د میدان ښه میدان ښار. بس خدای پاک دې دا اولادونه څنګه دي؟ اولادونه یې څه وایي؟ عیالونه یې څه نه وایي، بس چې څوک خبره پوښتنه ځینې وکړي دا خبره کوي بابا کار ته تللی. کار ته تللی؟ کار ته تللی. اوس هم څه پوښتنه ځینې وکړي بابا کار ته تللی، خپل ماما ته بابا وایي بابا کار ته تللی. 2 ماشومان یې نور ټول ګرمي او یخ کې څنګه دي؟ په ګرمۍ کې دا ته رایو راځه زما ګرد کور تاسو کتلی سئ چې د ده د واده سامان لا ما خرڅ کړی دی، ما په ده باندې لګولي دي چې هره میاشت کې ده ته 15 څیلۍ وینه لګېدله. ډېر لوېدلي وو. بیا مې همځکه ورته ګرو کړه، هغه دې دغه باندې هم خلک خبر دي، همځکه مې ورته ګرو کړه، هر خوا مې ورته وکړه چې الله پاک مه کوئ د خدای راسه وفات کړي، لاړې راسه
نو دا د دوې میاشتې کې د کرایې غني دغه د ګرمۍ کې دغه ټیکري به ما لندول په دا ماشومان به مې شو دا د سرای مالک چې دی یوه داسې زړه دغه یې راکړې ده کولر یې راکړی بس هغه کولر خو مې غله کوو هغه مو زړه په هغه کې دا ټیکري لندوو په ځان یې اچوو په دغه ګرمي خو واقعا هم ډېره سخته ده داسې سخته ده بیا یو په دوکانو کې پراته دا رقم سخته ده چې داسې ګرمي ده چې الله مو په هر حال خبر دی خدای پاک مو عزت وکړه الله مو خوشحاله وکړه دا مرسته یې بیا جانې کړې ده یوې مور کړې ده ښه نو الله دې خیر ورکړي. امین که الله دې ته الله تعالی دې اجرونه ورکړي چې د هر یتیم سره هر مسلمان مسکین سره څوک وي الله دې اجرونه ورکړي الله پاک دې د دنیا او د آخرت خوشحاله وکړي. خدای دې ته اجرونه درکړي الله پاک مو عزت وکړي خوشحاله اوسئ ستاسو حق درته امر رسولی خپل بوی اولادو یتیمانو خپل لمسیانو ته بیا که انشاءالله انداز موږ سره چې مرستې کولې انشاءالله بیا به موږ ته راغواړو صحیح ده مور صحیح الله دې عزت وکړي خوشحاله اوسئ ستاسو سره امین څو کرایه ده دوه نیم زره و پښتانه په ګټه دنیا کوله چې دوه نیم بس که هر څه به د کرایې په هغه د برخه کور والا درته وایي چې دوه نیم زره ده دغه غلې ورځی دی له ورځو یې وعده خیر سره هر چا زموږ سره د کرایې په برخه کې کومک او مرسته وکړي خامخا به موږ ته راغواړو مرسته بیا به کو پیسې به دا دا نن ماښام را راغلی زما وراره خبرې ورسره وکړې وایي نسته یو درې څلور یو لس شپې ودرېږي اخر یې ویلو وایي بس خپله بندوبست وکړي ګرځي بس ان شاء الله که چا د کرایې برخه کې کومک وکړي موږ به ان شاء الله ولازم بس سم ټول وکړي. الله دې اجر درکړي اوس دغه ځای 15 زره د دوه میاشتو دی ورسره دغه ښځه درته کښېنوم دغه سړی درته کښېنوم چې څه رقم خبره بس ان شاء الله سمه ده ډېره په سترګو خیر اوس دوستانو لومړی برنامه د همدغه جاڼۍ و دوم برنامه به موږ خیر سره دغه ولرو هغه دوه صاحبانو به ان شاء الله ناوی کوری وی هوا وطن وطن وی ژوند که پکې سخت هم وي اشنا وطن وطن وی ژوند که پکې سخت هم وي اشنا وطن وطن وی ماتې یم ښکلا ته د پردي وطن په ښار کې ماتې یم ښکلا ته د پردي وطن په ښار کې اوس مې ومنله چې رښتیا وطن وطن وي ژوند که پکې سخت هم وي اشنا وطن وطن وي ژوند که پکې سخت هم وي اشنا وطن وطن وي مینا وي دوستانو دوهمه برنامه ته را خیر راغلاست ان شاء الله دې سره به خبرې وکړو څنګه یو ښه صحت مو ښه دی ژوند په خیر کور مو چیرې دی ورمه چې کاسانه مسجد دا چې قاسم د مسجد سره و ژوند څنګه دی ژوند بیخي ټپ ولاړ دی خو که کور مو د کرایې دی سړی مو په کرایې دی ښه نو مریضان داسې مریضان راته پراته وو چې وایي تقریبا 9,000 افغانۍ راڅخه پر لاره دي ښه نو د مارکیټینګ پور راوړي وه نو په دا مور مې جاڼۍ مې خرڅولې نو اوس د سړی د کرایې دوم د درو میاشتو تقریبا پسې پاته ده او دغه مارکیټ والا دغه پرون نه د تېره شنبه دغه ټکس را باندې راوړي نو د 10,000 افغانۍ را باندې چې ایسته وي هغه د نور 6,000 5,000 چې ما پر کړي وي هغه له ایسته سره وکړله نو دا چېرې چې سهشنبه را پر دا ټکس را پسې راوړي بیا مولوي صاحب ته ورغلم بیا مې مولوي صاحب چې خلاص کړم چې څومره پرېږدي توکل پر الله دی د سړی ستړی دی مریضان یې په کور کې پراته وو هغه وپاسوله دا دوا وي دا شیان مې ګر په دا کړله بیا مې ودانه یړۍ د لوړه د هغه مې پړولې درته واخله ښه الریډي پوروړي درته واخیستله 6,000 افغانۍ را باندې هغې په هغه پور کې راڅه واخله اوس ریډي نه لرې اوس یړۍ نه لرم اوس چې کار کوې روزانه کوم کله روزانه را پیدا شي که نه نشي پیدا ښه دا ټکس دې واخلې اوس یو نور څو پیسې درڅخه ولاړې پر دغه باندې پر جاڼۍ په باندې جاڼۍ باندې تقریبا 15,000 افغانۍ راڅه ولاړه څو در باندې دی اوس فلحال اوس 15,000 افغانۍ را باندې یا نور یې سږ بارانه را پرېښود ښه دغه یو نفر چې ډېر په ځپ کړی یم زه غواړم ما ته د کمیشن ما در کړی دی دی پای چې ته مې ما ته خامخا راکړې بیا چې مولوي صاحب چې خلاص کړم چې څومره پرېږده دا فرق یې بیخي سره لوېدلی دی کور یې په کرایه دی دلته سرای والا زنګونه راته نیولي دغه یې لمبا ته ټس خپله زنګ خبر ورسره وکړي نو په دا 2 میاشتې مې یو د یو پارسله وړو
پیسې په قرآن کې پیدا کړي په د جمعې میاشتې بس په نیمنیان یې وړمه په منو په نیمنیان یې وړمه کله ورځانه را پیدا شي کله مې سره که یو سړی ریډي درته راوباسي څه فکر کوې چې یو سړی لړي راته وباسي په موږ ډېر ښه دي 2-3 سوه ښه وساب ښه پیدا کوم بیا ته بلد هم یې ها بیا تور سره ولد هم یې ولاد یې 200 300 400 بس ما د بچیانو ورځي الله پاک شکر کوي چې ما زه غفور الله پاک رسېدای چې دا رقم وکړي لږ ریډي پیدا شي ولا کرا کرا پوره ماده کولی شي نه پوره بارانو کرا به ورکوم نو څه وکړم دا سړي خو زه ډېر پزاب کړی دا سړی نه پرېږدي دا تا مخکې په ریډي کې څه خرڅوله بالا هم دا میوه مې خرڅوله چا میوه سره نه کې سره ګران سو بیا یې پټاټې بانجان رومیان دا شیان مې خرڅول مثلا اوس ریډي درته راوایستل شي نو بیا چیش پکښې کېښوي چې بس لړي راته راوباسي بالا په میوه پرې انګور په پکښې راوباسم یا په ګرنګېج پکښې راوباسم هغه نه خرڅې دا رومیان بینډي او بانجان دا شیان هم صحیح دا خو ښه خرڅېږي 2-3 سوه ښه پیدا کولی شم چې ما دا دغه دا پرور مې دی سرای کرام بس الله پاک شکر ادا کول زه دا مریضي د کاره وایستم دا مریضي نه وای ما شکر دی الله پاک ته ونه رزق روزي راکول دغه مریضي ډېر د کاره زه وایستم خدای جل جلاله دې تا ته اجرونه درکړي حاجي کاکا ته څنګه یې شکر صحت سلام چې دي احمد جواز خو ډېر مشکلات لري چې ته په څنګه یې نو موږ خو نوم چې په دې سپینه ژره سړی یو ځای دی او عیال په پسې نو د دې سپینې ژرې سره خدای څه مناسب علاقه لري چې زه تا ته وایم چې زه دی دا سپینه ژره خپله درته وایم نه ته نه عیال پسې دی د کرایې په سرای کې پروت یم نه تالاو پکښې دی د بل د کوره څه اوبه راوړم الکوان در اوسه ځوان نشته پکښې شکر دی زامن لرم 15 زامن 2 لوڼې لرم څوک حافظان دي څوک کاریان دي زه خپله بادام راوړم که هغه پیدا شو نه وه بیا زما غینو میانه کې بلګونه جار کوم بالا ورغې دواړه سره په مرسکله چا راپورته کړی کوي په زرنج کې راپورته شوی نو دغه راوړم خپل کور ته یو ډوډۍ یو شی مې چې پیدا شي هغه پخوم بل په دغه 15 میاشتې مې د خپله تولسه یوه ډوډۍ ولاکه راچوي چې د ځوان سړی ونه لري په خوارۍ د ونه لري حافظ زوی مې دي راوینېستې د سبقه سره په 400 هم د دوکاندار سره درولې د اوتې 400 د اوتې دی سره ولاړ دی حافظ هم دی د دغه ارمان یې ډېر لرم چې دی ما سره ما د مدرسې راویستي ورموستي ما خپل چې ښکار کوي د دوکاندار سره د صابون د دوکانداري که 400 د هفتې ته بل سړی درکړي ته یې بېرته راکښېنې والله بالله که راسه ولاړ شي چې زما دغه نه ته نه عیال نه سره په یو ورځ تللی دغه حافظ ما دغسې نه دی ارمان ته یې بېرته کښېنوه موږ د میاشتې دغه دواړه یعقوبي صاحب او د ورور دواړه شهیدان موږ د میاشتې تا ته د 1400 افغانۍ ګټه در رسوو یا به 1400 افغانۍ درکو یا به وړه درکو یا به غوړي درکو یا به نه د چا کومه کې موږ به درکو خو دا زوی د سبقان باندې ووایه داسې زه به درته راولم ماخستان راځي دلته زه دلې وې دلې درته راولم کور دې راوښیه کور دې درولم کور نه دغه ځای پوښتنه ځینې وکړه قرات یې واوره د دا ځای څه مې یوه مسایل دغه مدرسې ته دغه فلحال دغه مدرسې ته یې راولې دلته د خپل سبقان وایي بس موږ کومک سره کوو د 400 افغانۍ څخه خلاص یې فقط دې خپل درسونه وایي سمه ده بس خدای پاک دې وکړي امین که الله دې اجر درکړي او د خیر سره د الله پاک جل جلاله ډېر عجیب ذات دی نه نو د انسان مشکلات په یو نوع نه نوع د انواع حلوي کله چې وایي د الله جل جلاله د بندګانو د خپلو د ټولو بندګانو څخه د کومک امید قطع شي وایي بیا نو الله پاک وایي چې اوس زه کومک سره کوم دی چې کله امیدونه کوي چې پلانکی بیا راسره وکړي پلانکی بیا وکړي پلانکی بیا وکړي وایي کله چې دې ټولو څخه نا امیده شي وایي بیا الله جل جلاله ورته چې اوس نو زه کومک سره کوم مخکې خو تا انسانان مخکې کړي وای نه مخکې وایي زه پلانکي ته به وایم هغه به کومک راسره وکړي پلانکي ته به وایم هغه به کومک راسره وکړي یا به پلانکی کار وکړم دا به داسې شي هغه نه اوس هغه رقم نه کله چې د ټوله شان د دې اسبابو د دې کائناتو د دې مخلوق څخه چې امید قطع شي بیا الله جل جلاله وایي چې اوس نو زه کومک سره کوم زه دې په ټول عمر لیدلی وم نو هم دې لیدلی حاجي صاحب لیدلی دي وم د زموږ کیمرمین دغه ځای لیدلی و راغلی وي نه وي راغلی ځکه نو د الله جل جلاله موږ مثال په ډول باندې د نور اوس نو ما ته کومک یو چا راستولی دی دا زما سره و
دا دی چې الله جل جلاله پرون تاسو برابر کړه زموږ د سروې مطابق څه پوښتنه وشان مو کړه نن راوړ کوم اکثر در سره کوم دغه دا ځانې مرسته د اوس بل شي زه یادونه مخکې موږ بل ورځ په ما سره د یو چا پیسې راڅخه وې د اختر څخه مخکې موږ ختم کړی وو د اختر څخه مخکې بیا یې پیسې را سره پاتې شوې وې بره وروسته ما ته بل ورځ میسج وکړي په تېره هفته کې تقریبا ما ته ویله چې هغه پیسې چې ما میسج ورته کړی ستا دغونه پیسې زموږ سره پاتې شوي دا څه په وکړو بیا راته ویله چې داسې یو غریب او مستحق سړی که چېرې تاسو وویلې هغه نوم به یې هم دلته واخلم کندي خاله چې د هغوی د کوم خلک له زما سره دي چې د چا دپاره د چا مرسته او دوی کړې وه خو مرسته پیسې کندي خاله په نامه یوه جاڼې وغیره استولې وه بیا پیسې زما سره پرتې وې چې ما ول نن یې چا تر کوم سبا به چا تر کوم خو دا ورځې دوی موږ سره مصروف وو په نورو کارو باندې مصروف وو بله یو چا په فیسبوک کې د یو چا عکس پورته کړی و دا سړی 12 ورځې کېږي کوروالا یې بستر د بل ورځې بېرته د شفخانې څخه خارج کړی وه بیا په ځب شوی بیا دلته راغلي د معاینات پیسې د هېڅ پیسې نه لري بیا ما چې داسې وکتې پیسې مې راواخیستې خپل ملګري ته مې ورکړه چې هله دا سړي ته یې وروځغلم ورې یعنې تقریبا یوه میاشت یوه نیمه میاشت مخکې دا مرسته شوې وه د هغه څخه پیسې د اوس پورې پاته وې مګر موږ څو ورځې مخکې یو چا ته ورکړې دا چې دي هغه سړی نه ما لیدلی نه ما پېژندي خو الله جل جلاله اوس د هغه د مرستې اراده را وکړله د هغه د مرستې وخت رسېدلی چې کومک خلک ورسره وکړي نو اوس تاسو هم داسې یاست چې څه مطلب نه دا یو دوه درې څلور پنځه شپږ زره افغانۍ ته در سره واخله خپل دغه ته سرای کریت یې ورکړه چې د سرای کریت د جنجاخه یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا شپږ زره افغانۍ حساب ته واخله از تاسو دعاګانې کوئ الله دې تاسو ته اجر درکړي خدای پاک تاسو ته ډېر عزت درکړي او دا جوړې چې مرسته یې کړې وه رڼا مور تاسو دعاګانې ورته کوئ رڼا مور مرسته کړې ده مریض د صحت د شفا دعا ورته کوي هغوی د دعا غوښتنه نه کوي ما مخکې مې په شریعت کې دا دی چې چاته دې مرسته ورکړه د دعا غوښتنه به نه ځینې کوي خو مرسته ما کړې نه ده زه ورته وایم چې څوک موږ سره مرسته کوي موږ باید دعا ورته وکړو چې الله پاکه نور شتمني و نور دغه هم او پیسې هم ورکړي نور مال و جایداد هم ورکړي چې هغه چې شي وکړي د نورو خلکو سره همیشه کومک وکړي او زه به یوه خبره د ټولو دوستانو ته بیا هم وکړم چې موږ کومې مرسته چې تاسو را استوئ کومې مرسته چې تاسو کوئ نو تاسو همیشه زموږ د دفتر د مصارفو اړوند فکر ورباندې کوئ او هغه په دې خاطر باندې چې 10% به موږ د خپل د دفتر د مصارفاتو لپاره ستاسو د مرستې څخه ګرځوو او یو شی بیا هم یادونه کوو چې موږ باندې موږ زکات ستاسو نسو اخیستلی په دفتر کې نس مصرفولی تاسو چې کله د زکات پیسې راستوئ د هغه څخه مخکې هم تاسو د خپل زکات څخه بلابد د هغه پیسو مطابق 10% تاسو استولی سي چې بیا موږ د دفتر مصارف د دفتر کرایه د ترانسپورټ مصارف د انټرنیټ مصارف د کارمندانو معاشات نور په دفتر کې چې کوم ضرورت یې خو دوبی راځي ژمی راځي یخ راځي ډوډۍ راځي نو دا ټوله مصارفات چې تاسو مد نظر ونیسئ بیا به الله پاک د خیر کښتۍ تر یو منزله تر یو مقصده پورې رسوي او الله پاک به موږ او تاسو ته اجرونه راکوي موږ داسې یو لکه د دې خیر په اصطلاح باندې استازي هغه رسونکي کله چې په استازي هغه امکانات نه لري مرسته ونه د خلکو سره کومک بیا په کوم شکل باندې ورسوي په موټر کې تیل ونه وي موږ به د خلکو سره څه کومک وکړو که په موټر موږ کارمن معاش ورنو که کارمن به زموږ سره بیا په کوم یوه میاشت دوې میاشتې حتی یو کال 2 کاله به کار وکړي نو تر قیامت تر ورځې پورې زموږ سره دا کار نشي کولی نو دا شانو کې باید ستاسو جدي فکر وي الله تعالی به تاسو ته اجر درکړي موږ هم داسې نه مصرفوو چې زه خپل جیب ته اچوم او زه مصرفوم او یا بل کارمن جیب ته اچي ډېر عادي معاشات د چا 15,000 د چا 7,000 د چا 8,000 په دغه معاشاتو باندې به د دوی هغه د کور زندګي هم الله پاک چلوي او الله پاک تاسو ته اجر هم درکړي تاسو مخکې لا فکر کوئ زموږ ګوره تقریبا 3 کاله مخکې موږ چې تلیفون درلودلی دی یا 2 کاله مخکې به غالبا هغه تلیفون تر اوسه پورې موږ کاروو نور نو هغه کیفیت هم بایلي بیټري هغه پرسنټیج هم ختموي او کم بیک چې حاجي صاحب نجیب الله جان موږ ته راوړی دی هغه تقریبا 3 کاله مخکې موږ کوو دا اوس په خالي په 10 ورځې 6 ورځې کې یا یوه میاشت کې اپډیټ غواړي بیا ته مارکیټ ته وړې هغه به درته اپډیټي درته جوړوي بېرته رسوي دې شیانو کې باید ستاسو د ټولو فکر وي ځکه چې
دا ستاسو زکاتونه هغه د الله حق چې پر تاسو باندې دی موږ تر خلکو پر رسو موږ خلکو تور کو موږ خلک پیدا کو یعنی په دې خاطر باندې موږ به په دې فکر کې چې الله پاک موږ تم ثوابونه راکړي او نو چې مشکل په دې کارونه باندې مصروف بیا خپل د لپاره ترتیب نه راته جوړېږي چې موږ یو کارمن چې موږ تر د تربیه برخه کې مسؤل سر در مازیګر پر هغه دا کار کوي او خلک پیدا کوي بیا کورونه ګوري بیا په مسجد کې پښتنه کوي بیا د کلی د وکیل گزار څخه پښتنه کوي دغه څخه راورسته بیا ډیره ولاړیږي نور چې کوم ځای نه زموږ کار شوی په مسجد باندې کار شوی په برمه باندې کار شوی دغه تعقیب دی کی دا ټول هغه موضوعات ته هغه موارد دي چې خدای جل جلاله موږ ته دا توفیق راکړي چې موږ دا وکړو تاسو څخه هم دا غوښتنه ده چې تاسو د خپل دغه مرستو د جریان لپاره د دوام لپاره او د زموږ دفتر سپورټ کې د هغوی سره مرسته وکړئ رب تاسو ته اجر درکوي جزاکم الله خیره ژوند که پکې سخت هم وي اشنا وطن وطن وي ژوند که پکې سخت هم وي اشنا وطن وطن وي ماتې یم ښکلا ته د پردي وطن په ښار کې ماتې یم ښکلا ته د پردي وطن په ښار کې اوس مې ومنله چې رښتیا وطن وطن وي ژوند که پکې سخت هم وي اشنا وطن وطن وي ژوند که پکې سخت هم وي اشنا وطن وطن وي مینا وي